د مسافرو څه اختر وي یا به نهر وي یا به سپو خوړلي وي. سلامونه ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو له پته ده نن د اختر دویمه د ورکوټي اختر دویمه ورځ ده. زما له طرف نه، زما د پوره د یارباش د ټیم له طرف نه، یا چې زما څومره هم ملګري دي نږدې ملګري، هغوی ته د ورکوټي اختر دویمه ورځ ډېره مبارک شه. په دا مقام د چتر ټاپ کې ولاړ یو، دلته کې چې کوم سیلګري راغلي دي، د کوم ځایونو نه راغلي دي، هغوی سره به ملاویږو. هغوی سره به د اختر په حواله یا د بډګرام په حواله به یو څو خبرې کو، له تاسو سره به شریکو. چېرته به هم نه ځئ، دغه پروګرام به راسره تر پایه وګورئ. وایي چې د اختر دویمه ورځ ده، چتر ټاپ ته ماحول ډېر زیات ګرم دی. د دې په حواله څه وایي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اول خو تاسو ډېره زیاته مننه چې تاسو دلته راغلی او دا زموږ دا کوم ماحول کوم علاقه ده دا نارت پاکستان ډېر زیات ښکلی دی. خو دا هغه ان ویوز علاقې دي چې کوم نمبر یې هېڅوک توجه نه راکوي. خو دا عوام دی، د علاقې خلک دی، د بډګرام خلک شي، د مانسره خلک شي، دوی دلته راشي او دا شغل میلې موږ ولګوو. او دې سره چې کوم ځوانان دي دا به انګیج شي او سړی یو بل بیا وویني، نو ډېر زیات خوند یې وکړو. نن دویمه ورځ ده او لګاتار هغه راځي او ټوریزم چې کوم دی دې ډېر زیات ښکلی دی. نو ستاسو د چینل په دې کې کیمرې په توسط زه د صوبایي حکومت ته هم یم او خپل ګورنمنټ ته هم یم چې زموږ د علاقه ډېره ښکلې ده. زموږ دا ځای، زموږ د عوام دا ډېر زیات مهمان نوازه دی، خو دوی کې موقع نشته دی. نو تاسو جی دا راته وایي تاسو مطلب که خیال کړی وي که نه دلته کې ټوریزم راځي یا زموږ خپل خلک دي یا د بار خلک دي، که ماحول ته تاسو ګورئ ماحول ډېر زیات ښکلی دی که نه. خو د کچرې حوالې سره مطلب کچره چې دا ګورئ هر ځای کې کچره پرته ده. بالکل انتظامیه د بس پیغام ورکوي. بالکل دا ډېر زیاته ښکلې خبره ده. تاسو ډېر زبردست پوینټ دی او یو ټي وي او چینل او کیمرامین ټول نه کې بهترین کار چې کوم دی هغه دغه دی چې تاسو کوم ځای کې زموږ حوالې او کوم ځای کې تاسو چې سهولیات چې تاسو ښایي نو هلته به دا پوینټونه به هم نوټ کوئ. نو تاسو د هغې توسط مونږ وایو بالکل انتظامیه له پکار ده. څنګه چې دلته ګورئ وروسته وار هغې نه وروسته 4 کال وروسته ورشئ نو تاسو ګورئ دلته به ټرافیک پولیس هم نو، دلته به سیول پولیس هم نو، خو دې وار هغه بې راغل دي. ټرافیک کې بهرحال کوم وروستنۍ مونږ هغه لانجې وي هغه کلیر دي. دغسې څنګه چې اوس د ښارونو کې او موږ ته مین روډ ته ورشو هلته د کچرې ډبې لګېدل دي، دغسې یو ډبې راړي دلته ولګي او آګاهي یو مهم وچلوي نه چې خلکو ته وایي دا کچره کته بې ګزارل دي او بره بې ګزارل دي. نو دا ډېر عوام لپاره شعور لپاره او د آګاهي لپاره اگر دا یو مهم وچلوي، حکومت وچلوي، انتظامیه وچلوي، ارګنایزیشنز دي، یونیسیف ټیسیف ډېر زیات دي. نو دا ډېر زبردست پوینټ دی او دا ګورئ ډېر زیات دا کیمرامین رور اگر لګوي نو ډېر ښکلې هریالي ده. خو دغه کچرې تاسو چې وګورئ دغه خوند خرابوي. کچرې د یوازې زموږ د ماحول ډېر زیات خرابوي. ښه جي داسې ده چې دا خو زموږ خپله علاقه ده. کم کسان چې د بار نه راځي، ټوریزم چې دلته کې راځي، هغوی ته بس پیغام ورکوئ. زه بالکل به د هغه ورکوم پیغام ورکوم چې موسٹ ویلکم راشي او ضرور راشي. تاسو اگر وزټ نه کړئ تاسو وزټ وکړئ. ډېر مهمان نوازه خلک دی، ډېر مهمان نوازه علاقه ده، ډېره ښکلې علاقه ده او اوس خو دلته هر سهولیات دی. نو روډونه هم الحمدلله ډېر ښه دي. دا ورسره جوخ کته نږدې سی پیک هم دی. بالکل راځئ او دا ښایست او دا زموږ نارت پاکستان او کې پی کې چې کوم یو بدنام نوم مخکې دا شی دی دا یو ختم کړئ. راشئ موږ ستاسو وروڼو، موږ مهمان نوازه یو، تاسو موږ سره کې راځئ او دلته راځئ او رب دې خوشحال لري تاسو ټول له. دا راته وایي مسافرۍ کې څوک شته؟ او جی بالکل شته. هغوی ته بس پیغام ورکوئ. زما مشر ورور دی او رحمان روم دی، رحمان نوم دی او سعودي کې نو هغې د نه ټول مسافران هغه دي. نو زموږ د زړه سرونه دي، موږ دپاره د فیملی دپاره او زموږ د خوشحالو دپاره او زموږ د چیل پیل دپاره هغوی بهر ناست دي، سختیانې تېروي. نو زما ورور سمیت ټولو مسافرانو ته ستاسو ډېره زیاته مننه او زموږ زړه کې او زموږ نیت کې ستاسو عزت دی، قدر دی، عام دی. رب دې خوشحال لري تاسو له خوشحاله اوسئ. ډېره مننه جي. زما له طرف نه هم تاسو ته اختر ډېر مبارک شه. خوشحاله اوسئ. ډېره زیاته مننه ورور، خوشحاله اوسئ. تعارف را سره مختصر غونې وکړئ. زما نوم عاصم منیر دی او زه ټټولی یم بیسیکلي او دلته راغلي یو اختر دویمه ورځ مو چکر ولګو. دا ملګرو ډېر ښکلی ځای دی. نو زه رالو ډېر ښکلی ځای دی ماشاءالله. دا راته وایي چې کوم سیلګري دلته راځي که نه د بار نه کوم سیلګري راځي هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ هغوی ته به دغه پیغام ورکوو چې ګورئ تاسو دلته راځئ که نه نو ټول کې پهله د دې ځای صفایي سوترۍ خیال کوئ او دلته مطلب تاسو ګورئ ګندګي وغیره چې جوړه کوئ که نه نو هغې سره دا وي چې دا ځای ډېر افیکټ کېږي. مطلب بیا آینده چې دا خو تاسو اوس پته نه لګي خو آینده مطلب 3-4 کاله چې وي دا ځای بیا هغه شانې نه وي څنګه چې اوس دی. ها دا راته وایي مسافرۍ کې دې څوک شته؟ مسافرۍ کې بالکل شته دی جي. هغوی ته به څه پیغام ورکوئ؟ هغوی ته به دغه پیغام ورکوو چې کله چې تاسو راشئ دلته چوټۍ منتې نو دا ځایونو ته داسې راځئ نو ستاسو چوټي به وي ډېر ښه به تېرېږي او مسافري کې دي نو بس دعا به ولکو.
بس الله دې وکړي چې هغه خو په خوشحالو باندې خپل ژوند تیر کړي خو په خوشحالو باندې خپل وطن ته راشي ډېره مننه خوشحاله اوسئ زما له طرف نه ورکوټي اختر ډېر ډېر مبارک مان وروره دا راته وایي د کوم ځای سره تعلق ساتئ او ستاسو نوم څه دی زما نوم د اسلام وصال سید الله او تعلق ساتو بډګرام سره دي په بډګرام کې کوم ځای سره بډګرام کې وتل د شان هوټل دي شان دا راته وایي چې چتر ټاپ ته راغلی د اختر دویمه ورځ ده نو څه وایي چې کوم سیلګري دلته کې راځي هغې به حواله څه وایي یا تاسو راغلي وئ تاسو څنګه دلته محسوس کړو انجوای وکړله یا ونه کړه ماشاءالله جی ډېر خوبصورت ځای ډېر ښایسته ځای ډېر موږ خو ډېر انجوای وکړله نور ملګرو لا راتلل پکار دی چې دې ځای نه انجوای واخلي که کم کسان چې دلته د بار نه راځي سیلګري چې کم راځي هغوی ته به څه پیغام ورکوي هغو ته دا پیغام ورکوو چې لازم راشئ چتر ټاپ ته راشئ تاسو زمونږ پوره من علاقه ده موږ پښتانه چې کوم یو د بډګرام پښتانه موږ مهمان نوازه خلک یو موږ به دغه پیغام ورکوو چې دغلته کې راشي او دغه خپل انجوای دغه چتر ټاپ کې وکړي جی جی بالکل بالکل بډګرام او دا کوم دا چتر کوم ټاپ چې دا ډېر مزیدار ځای ډېر امن پسند خلک دی ډېر مهمان نواز خلک دی جی ډېره مننه خوشحاله دا راته وایي چتر ټاپ دی او د ورکوټي اختر دویمه ورځ ده تاسو هم دلته راغلي یئ بلا شی مېلمانه سیلګري هم دلته راځي څه به وایئ زه خو به دا ووایم چې ډېر زبردست مونږ ډېره انجوای وکړله دلته او هر کال یې مونږ راځو دلته او جړې پیر نه مې نوي نوي ملګري ځان سره راویشتي دي کراچۍ مېلمانه دي کزن دي را سره او زه خو دا پیغام ورکوم چې راشئ دلته او دا ځای ښایسته کوي مونږ سره دا راته وایي مسافرۍ کې ستاسو څوک شته جی او ډېر کسان دي نو هغو ته به څه پیغام ورکوئ هغو ته خو دا پیغام ورکوم چې اوس مې د تره زوی تللی نو دا پیغام ورته ورکوم چې یاره صبر دې کوي او زړه له دې صبر ورکوي او مزدوري دې کوي خټې ټر پیسې دې رالېږي به خوشحالي دلته کې موږ کوو بس د هغو کار دی چې پیسې رالېږي نور کار زموږ دی بالکل جی بالکل قربان لالیا دا راته وایي د اختر دویمه ورځ ده چتر ټاپ ته تاسو هم راغلي یې موږ هم راغلي یو څه به وایې د دې په حواله بس دې دغه ویل غواړو چې ډېر ښایسته ځای دی موږ ډېر انجوای وکړه پکې او بس اختر دویمه ورځ ده او ټولو ته خپل طرف نه اختر مبارکباد دا راته وایي چې کوم سیلګري دلته کې راځي چتر ټاپ ته چې کوم سیلګري راځي هغوی ته به څه پیغام ورکوي بس هغو ته دغه پیغام ورکوو چې ډېره ښکلې علاقه ده راشئ دلته انجوای وکړئ او ډېر پرسکون ماحول هم دی او ډېر پوره من علاقه ده دا راته وایي مسافرۍ کې دې څوک شته جی او شته دی هغو ته به څه پیغام ورکوي بس هغو ته دغه پیغام ورکوم چې خوشحاله اوسي او ډېر دعاګانو کې هم یادو الله دې خپل کورونو ته راولي بس زه به دا یم که نه خپل مسافر چې کوم وروڼه دي هغو به هم نازو او زموږ له طرف نه دې ورته هم اختر ډېر ډېر مبارک شي مونږ خو نن رالو اختر دویمه ورځ ده مونږ فل انجوای وکړه نو فل انجوای وکړه او بل ښه مونږ ښه فیل کړو دا ډسټرک بډګرام علاقه چې کوم دا خاص کر کې کوم چتر ټاپ دی نو زه ټولو ته وایم چې دلته راشي چې انجوایمنټ وکړي او که دې نه مخکې هم څوک راغلي هغو ته اختر ډېر ډېر مبارک شي دا راته وایي مسافرۍ کې دې څوک شته جی بالکل شته مسافران ته زه بالکل دا د زړه د کومې نه وایم چې تاسو ته دا اختر ډېر ډېر مبارک شه او الله یې تاسو له آباد وساتي ډېره مننه خوشحاله اوسئ